عبدالرحمن ابن قاسم دا یو داسې سړی و دا وایي زه د علم په سفر باندې مدینې ته تلم مدینې ته او د امام مالک رحمه الله خواله تللم او دا د امام مالک په مشهورو او په مایاناز شاګردانو کې شمارلی کېږي دا وایي ما خپلې ښځې ته وویلې زما د بیبي په خېټه باندې ماشوم و وایي ما ورته وویلې چې زما بیبي زه د علم د زده کړې دپاره ډېر په اوږد سفر روان یم خو تا ته اجازت دی که زما په نکاح کې پاتې کېږي هم پاتې شه او که د ما نه طلاق اخلي او د بل چا سره واده کې هم ستا خوښه ده وایي ما ته زما ښځې وویلې چې نه هم ستا په نکاح کې پاتې کېږم که ته ځې لاړ شه علم زده کې لاړ شه څه خبره نشته دا وایي زه د علم دپاره راووتم افرین دي په دغه زنانه ومي په نن سبا دور کې که د 2-3 ورځو دپاره ځو نو زما د خرچې به څه حسابي زه به د خوراک څه کوم دا بچي چې رانه پیسې غواړي د دې دپاره به څه کوم د قناعت د دې دین دپاره جذبه دا زموږ په زنانو کې هم زما محترمو ډېره کمه وه هغه خلک چې دینداره و د هغوی سره د خپلو زنانو هم مدد و ځکه زنانې هم دینداره وي نو هغه ښځې ورته وویلې چې ستا په نکاح کې پاتې کېږم زه به صبر کوم خیر دی که غوړه روټۍ نه سپوره روټۍ باندې به صبر کوم خیر دی که ښه ترکاري نه په کمزورې ترکاري به صبر کوم چې ته د الله دین زده کې زه لاړ شم دا وایي زه د امام مالک رحمه الله خوا ته لاړم د هغه سره اومه په کلونه مې تېر تقریبا 18 کالو په باره کې راځي چې 18 کاله مې د امام مالک رحمه الله سره وشو وایي یو ورځ په مدینه کې ناست د امام مالک رحمه الله په درس کې په دې کې یو ځوان د مصر نه راغلی او هر ځای ته ودرېږي تپوس کوي وایي ابن قاسم څوک دی خلکو ورته ویلي هلته په مسجد نبوي کې یو حلقه لګېدلې ده هلته لاړ شه تپوس وکړه هلته ابن قاسم ناست دی وایي د امام مالک رحمه الله خواله چې راغلی تپوس یې وکړه ابن قاسم څوک دی وایي زما ټولو ملګرو ما ته ګوته ونیوله چې دا دی هغه عبدالرحمن ابن قاسم وایي دا کس ما نه پېژنده چې زه راپاڅېدم چې ګورم د تکې سپینې جامې اچولې دي او داسې خوشبو یې مږلې ده چې ما په خپل ژوند کې د هغه خوشبو په شانتې ښایسته خوشبو نه وه کتلې وایي چې زه یې ولیدلم رامنډه یې که او غاړه یې رانه واخیستل او په تندي باندې یې ښکل کړم وایي ما ورته وویلې چې ته څوک یې ومې نه پېژندې وایي زه ستا هغه زوی یم چې ته کله د کور نه راوتلې ستا د بیبي په خېټه کوم حمل و زه هغه حمل یم پیدا شوی یم پلاره غټ شوم زما مور زما تربیت وکړه زه حج له راغلی وم د مصر نه د حج نه پس مدینې ته راغلم ما ویلې پلار به وینم د پلار سره به میلاو شم د علم سره مینه د علم سره شوق په کلونو کلونو به د علم دپاره پراته